سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې ما په اوسني نظام کې خپلو ماشومانو ته تذکرې اخیستي، آیا دا به کوم مشکل لري او که نه؟ ملګرو، که هر چا په دې موجوده نظام کې خپلو ماشومانو ته تذکرې اخیستي تر څو دلته یې راولي، دا هیڅ مشکل نه لري. تاسو سره بل لار نشته. تاسو مجبور یاست چې تاسو په موجوده نظام کې که چېرې ستاسو ماشومان، ستاسو مېرمن هلته په وطن کې او تاسو یې دلته راغواړئ، راولئ، نو هغې دپاره تاسو ته تذکرې ضرورت دی، تاسو ته د پاسپورټ ضرورت دی. نو تاسو مجبور یاست چې په دغه نظام کې هلته په وطن کې تاسو تذکرې واخلئ خپلو ماشومانو دپاره، نو او پاسپورټ ورته واخلئ تر څو تاسو یې دلته راولئ. دا هیڅ مشکل نه لري. تاسو بالکل کولی شئ چې په دغه موجوده نظام کې هلته په وطن کې تاسو تذکرې واخلئ، پاسپورټونه واخلئ خپلو ماشومانو دپاره، مېرمن دپاره، تر څو تاسو یې دلته راولئ او تاسو دلته شریکه ژوند وکړئ. نو دغه پوښتنه څو ځلې تکراري کمنټ شوې وه، ځکه مې راواخیسته تر څو دغه بعضې ملګري خبر شي او دوی ته دا معلومات ورسیږي چې دوی کولی شي که هر څوک غواړي چې دې نه بعد په دې اوسني نظام کې، په اوسني حالات کې دوی غواړي خپل ماشومان راولي، نو بالکل دوی کولی شي چې دوی په دغه اوسني نظام کې تذکره واخلي او پاسپورټ واخلي تر څو دلته دوی خپل ماشومان راولي. البته دې پوښتنه کې صرف تذکره یاده شوې وه، نو بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو تذکره واخلئ. هر کله چې تاسو تذکره خپلو ماشومانو ته واخلئ، بیا تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته پاسپورټ هم واخلئ د تذکرې نه بعد، ولې دا هیڅ مشکل نه لري. مننه. ویډیو همدومره وه. که تاسو کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه هم دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله ستاسو د پوښتنې به زه حتما تاسو ته جواب درکوم په مخامخه.